السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین چینل څخه نوې ویډیو ګورئ. نن درته داسې طریقه ښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل د فیسبوک پاسورډ چې زموږ یې هېر شوی وي هغه څنګه بېرته لاسته راوړو. نو دوستانو راځئ تر هر څه دمخه اول که چیرې تاسې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات ترلاسه کړئ. فیسبوک را خلاصوم دوستانو. اوس دغه زما اکاونټ ته تاسې لیدلی شئ د انلاین ټیچ په دغه نامه باندې ده. اوس زه په دې باندې کلیک کوم. اوس دلته پاسورډ غواړي خو زما څه پاسورډ هیر ده. مثلا زه تاسو ته اوس مثال وایم، خو دا زما چې پاسورډ هیر ده نو زه باید څه وکړم؟ نو کله چې تاسې پاسورډ ورکوئ لاندې لیکلي دي دوستانو، تاسې په خپله لیدلی شئ فارګاټ پاسورډ. دلته خو پاسورډ ورکوو دوستانو خو لاندې لیکلي دي فارګاټ پاسورډ. په دې ځای باندې به تاسې کلیک وکوئ. کله چې مو په دې ځای باندې کلیک وکوئ د هغه څخه وروسته دوستانو دلته موږ ته دوه اپشن راځي. تاسې اوس لیدلی شئ اول چې ده وایي سینټ کوډ وید اس ام اس، تاسې لیدلی شئ وایي په میسج کې به کوډ درې کوو هغه نمبر ته، او دوم چې دوستانو سینټ کوډ وید ایمیل په ایمیل سره هغه ایمیل ادرس چې تاسې خپل اکاونټ ته خپل فیسبوک ته جمع کړی وي دوستانو نو هغه ته هم کوډ درتلای شي. اوس تاسې خوښه ده که تاسې هر یو ورته جمع کړی وي، که تاسې هر یو ته غواړئ، که نمبر نه وي در سره نو ایمیل ته یې ولېږئ، او که ایمیل مو نه وي ور جمع کړی نو نمبر ته یې ولېږئ دوستانو. خو که داسې وي دوستانو چې هغه ستاسې سره دا نمبر هم نه وي او دا ایمیل هم نه وي دوستانو نو او تاسې ته کوډ هم نه وي په یاد، نو بیا هیڅ امکان هم نه لري دوستانو. نو اوس مثلا زه غواړم په نمبر باندې کوډ راولېږم، په نمبر باندې کلیک کوم، هغه ورته انتخابوم، په کنټینیو کلیک کوم. اوس دوی وایي دوستانو وایي انټر د شپږ ډیجیټ کوډ، وایي موږ چې شپږ کوډ درلېږلی دی دغه نمبر ته شپږ نمبره ده هغه دلته داخل کړه. دا د ماته کوډ راغی دوستانو 26 نه 40 ده، تاسې لیدلی شئ. زه اوس دلته هغه خپل کوډ ورکوم 26 28 نه 40. هغه څخه وروسته دوستانو په کنټینیو باندې کلیک کوم. د کنټینیو څخه وروسته دی راته وایي کریټ ا نیو پاسورډ، انټر ا نیو پاسورډ. اوس نوی پاسورډ ورکړه چې ستا خوښه وي دوستانو. اوس مثلا زه دلته خپل پاسورډ ورکوم، تاسې لیدلی شئ ایس ډي اف جي ایچ 22. اوس مثلا دلته یو مثال ورکوم دوستانو، په کنټینیو باندې کلیک کوم. کله چې مې په کنټینیو باندې کلیک وکړ دوستانو تاسې په خپله لیدلی شئ دا ده. اوس به ما آی ډي سټې لوګېډ ان باندې کلیک کوم، کنټینیو باندې کلیک کوم. اوس به زما آی ډي خلاص شي، تاسې به یې په خپله ووینئ دوستانو. دلته په ناټ ناو باندې کلیک کوم. دا د زما فیسبوک اکاونټ خلاص دوستانو، تاسې په خپله ولیدئ. نو په دې طریقه سره تاسې هم کولی شئ د خپل فیسبوک پاسورډ معلوم کړئ دوستانو. که چیرې مو د ویډیو خوښ شوي ضرور یې لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. بیا هم که کومه پوښتنه لرئ دوستانو نو کولی شئ کمنټ کې یې ولیکئ. تر بیا پورې د الله په امان.